زمنګ په سوابای کې خاصه لکه کته وګوري د ټول پاکستان نه زیات افغانان زمنګ په سوابای کې دي ښا د ټول پاکستان نه زیات افغانان. زه حیران دي ته یم چې د پښتون په خاوره باندې د پښتون په منطقه باندې پښتون ته ولې څوک داسې وایي چې زموږ په خاوره باندې د پښتون خاوره د افغان خاوره ده، ته څوک یې چې ته وایې چې زموږ په سوابۍ زما ده. ضروره زما نه ده، نو زه خو بیا انډیا والی یم، نو زه به ورته زما نه وایم. عجیبه خبره کې ترځي. نو ته ولې داسې وایې چې زموږ په سوابۍ نو زما او ستا سوابۍ زما او ستا سوابۍ داسې ووایه که نه. سوابۍ د پښتنو منطقه ده که نه؟ دا که نه ولې نه ده یار یوسفزي ته پښتون یې که نه؟ تا ته زه څه ښکارم هسې د کوارې نه ده ما او تا د یو پلار اولاده یو د یوې مور زامن یو، نو ته ولې موږ ته داسې وایې چې زموږ په سوابۍ هلکه زما مې ونه وې که نه د ترزیه زموږ مې ووې ته ولې نه پوهېږې چې څومره د پښتون جغرافیه ده چې چېرته پښتون پدري جایداد لري هغه جایداد د افغان دی. نو زه څه کدو کاریلی یم، موږ د یو بابا نوسي نه یو د یو بابا. ای شابسې که په سوابۍ کې څوک اوسېږي هغه د خپل مور او پلار د خپل افغان په خاوره اوسېږي، څوک د احسان نه پیباروي. او د لاهور کس کولی شي چې په یو پښتانه باندې احسان بار کړي، ولې چې لاهور د پښتون جایداد نه ده، د پښتون خاوره نه ده. حق لري چې یو څوک چاته ووایي چې یاره ته زما په خاوره اوسې، او چې چېرته د پښتون جایداد ده، د پښتون خاوره ده، هغه د افغان خاوره ده، او د خپلې خاورې احسان چا په چا نه ده بار کړی. د تره بچیه لکه راځې به زما دویم واده له به راځې که نه ترځیه سړی څلورم واده ته دې هم درځم، پنځم ته دې هم درځم، ته خالي ودونه کوه، مصرف یې په موږ نور وایه مصرف یې په موږ. که تاسې په ودو باندې خواسې هم کلدارې مصرف کېږي، د کلدارې تر مېرمن خواسې هم غڼ ختلی ده. یوه افغانۍ 45 کلدارې کېږي، یعنې چې 1 لک افغانۍ دروړم د خدای بلا کلدارې ورنه جوړېږي. وروره ته خالي ودونه کوه، مصرف یې موږ ته پرېږده. جوړېږي 4.5 لکه خلاص چې 1 لک دروړم 4.5 لکه روپۍ ورنه جوړېږي. 1 لک روپۍ د تا تر غڼ جار، ته خالي ودونه کوه بس. نه یو کود دا دویم کوم پیلال بیا به ګورو که نه. نیپال کې واده کوم په یوه هندوې باندې مین شوی یم. د نیپال کرنسي د پاکستان نه جګه ده. ګوره شړ مې وانه اورېدل پکتیاوال صاحب، شړ مې وانه اورېدل. ته به دا ډېر نږدې وګورې چې موږ 7 جنم کې واده کر رہے ہوں گے اور شنگلم منگلم پنڈت به لګیا ایسي شنگلم منگلم. داشینه به یو بل نه به لوپټې تړلي، داشینه به ګیر چاپېره تاویږي، دا شی به کوئ او که نه. दुल्हन के मम्मी पापा को बुलाए, आशीर्वाद दीजिए पकतियावाल. सही जुग जियो पूतो पलो دا به ته مو یا सदा सुहागन रहो. वाह کتره بچیا دا په کار دی چې تا وی چې مسلمان به کوم کنه نه کنه ته به شی بدلی په دې ځای به سرخال راخلی و ضرورت څه شی ده چې مسلمان ومه شی به بیا ماشومان به میکس نه راځي کنه څه به کوي هغه سره بچ کوي کنه خبره نه راځي. د ماشومان خپل خوشه ده ک پندit ک مندر ته ځي ک جمعات ته ځي. وروره خلاص خبر